دا ورو سوال کړی دی که زه د مور پلار د طرف نه صدقه کوم او هغه ژوندي نو آیا لازم دی چې زه به هغوی ته وایم چې زه ستاسو د طرف نه دا صدقه کوم؟ او دویم سوال دا دی چې آیا د مور پلار نه علاوه د بل چا د طرف نه صدقه کولی شم او که نه؟ الجواب نه، نه دی لازم چې ته خبر کې هغه څوک چې د چا د طرف نه صدقه کړي. دې باره کې شریعت د طرف نه څه نه دي راغلي چې کې دی چې لازم دی چې ته به سړی خبرې مې خبره او څه نیکعمله بچی دی چې د مور پلار د طرف نه صدقې کوي او هغوی ځینې خبرې ژوندي دي لکه د مړو خبره خو مړي خو ته نه شي خبرولی خو مور پلار ژوندي دي یو سړی لګیا د هغوی د طرف نه صدقې کوي د هغوی په نوم جوماتونه جوړوي د هغوی په نوم لارې کوڅې جوړوي د هغوی په نوم لګیا دي د خیر کارونه کوي هغوی ته خبر نه وي دا ډېر نیکعمله انسان دی چې ده ته پته وي چې هغه عرش والا خو ته خبره دی که حدیثي د مور پلار نه د بل چا طرف نه هم صدقه کېدی شي لکه یو سړی دی د یو عالم د طرف نه صدقه وکړه لکه اوس دلته د سعودي عرب کې به تاسو لیدلي او پاکستان کې او نورو ملکونو کې چې د امت د علماو په نوم باندې جومات جوړ شي او هغه مړي دا د پلاني شیخ په نوم شو دا د پلاني عالم په نوم شو نو صدقه کېدی شي هېڅ خبره نه مور پلار نه بل چا طرف نه که صدقه کم کي او لازم نه دي چې خبرې